أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. د قرآن کریم د زده کړې او د پوهې د پاره چې د الله دی کتاب کې زمونږ استاد سي ډېر ښایسته بصیرت الله نصیب کړي. نو څه بعضې ضوابط او قواعد چې هغې ته اصول التفسیر وایي دا من ذکر کول چې یو د هغې نه د قرآن کریم فضایل وو چې ما ویلي وو چې تقریبا 3 طریقې فضیلتونه د قرآن کریم. یو فضیلت داو چې دا کتاب منزل من الله، دا د الله کتاب دی او د غټ ذات کتاب دام ډېر غټي. دویم فضیلت داو چې دې کتاب ته څوک ورنږدې شوي دي نو الله ول عزت او شرافت ورکړي. دریم فضیلتم ولویلو چې د دې کتاب 100 نمونه دي د الله د کتاب چې په هغه کې مشهور 6 نمونه چې موږ دا ټول تذکرہ کړي و. نن درس کې یو څلورم قسم فضیلتونه د قرآن کریم د احادیثو د محمد رسول الله علیه السلام نه. قرآن کریم متن دی او احادیث د رسول الله د قرآن شرح ده. کله چې انسان حدیث نه مانی نو د قرآن باندې نشي پوهیدی. د نبی صلی الله علیه وسلم د ابتداء چې لتبین للناس ما نزل الیهم چې د خلکو تبع د قرآن کریم خو وضاحت کوي. نو د نبی صلی الله علیه وسلم احادیثو کې
د قران کریم ډیر خو وضاحت راغلی دی، ډیر خسته فضایل محمد رسول الله بیان کړی دي چې خطول نه ذکر کیږي. خو مشهوره قاعده ده چې په طریقه د مشت نمونه خروار یو څو به ذکر کو، او کله ډیر فضیلتونه غواړي نو زه به تاسو وخت ځان له به وګورئ. پکې یو عالم دی فریابی په نوم باندې، فریابی کتاب لیکلی دی، کتاب فضائل القرآن د امام فریابی، او ډیر ښه خوندور او ډولي کتاب یې لیکلی دی. دویم ابو عبید قاسم ابن سلام الله دې رحم پې وکړي چې د ابو عبید کتابونه د سرو زرو دستی دي. که کتاب الاموال د ابو عبید وګوري، که فضائل القرآن د ابو عبید وګوري، ډېر زیات ښایسته لیکلي کړي دي. بلکې امام بخاری الله دې راضي شي ته او الله دې په رحم وکړي، په صحیح البخاری کې عنوان لیکل دی کتاب فضائل القرآن. مفسر قرطبی اندلسی مالکی دا تفسیر دی الجامع لاحکام القرآن، دا قرطبی چې یادېږي. مقدمه کې عنوان ذکر کوي فضائل القرآن، د قرآن فضیلت او احادیث د نبی کریم علیه السلام راوړي دي. امام بخاری خپل الجامع الصحیح کې په فضائل القرآن کې یو روایت ذکر کړی دی د اسید ابن حضیر رضی الله عنه. د صحابي نوم دی اسید ابن حضیر. به امام بخاری دا خو مجتهد دی، نو هغه باب په ذکر کړی دی باب نزول السکینه والملائکه عند قراءة القرآن. سخستا زړه سازون کې باب دی ښا. وای کوم ځای کې چې قران کریم بیانېږي نو التا سکون او اطمینان امراضی، او دا غزه کې ملائکه امراضی. الحمدلله نن منګه او تاسو باندې سکونم دی، او الحمدلله دا مجلس د ملائکه هم دی. دا نه د چرسینو مجلس دی، نه د شرابینو دی، نه د قاتلانو دی، نه د غلو دی. که چاته ویلې چې لکه چارته تلې وي ویا د ملائکه مجلس ته تلې و، هغه د اطمینان مجلس ته تلې و. امام بخاری ذکر باب ذکر کوي باب نزول السکینه، اطمینان لازمیږي، والملائکه ملائکه مرضی عند قراءة القرآن، کله چې قرآن بیانېږي. حدیث راوړی دی اسید ابن حضیر رضی الله عنه وای ما د شپې منځ کوو او سورۃ بقره مې شروع کړه. د شپې مونږ چې کوي طریقه به د څه کوي، اول 2 رکعات به مختصر وکړي چې دا خوب موږ تخصیص کته پورته شي، بیا که قران د تیادونو یو وګت سورۃ تبلاندې وزيته، او کنه یاد نو بخاری کې د زکوان روایت ده چې هغه به عائشه رضی امامتی کوله او قران به راغسته او د سیمې ولې وای ما سوره بقره شروع کړه، زماسته ما تړلې
ناڅاپه اذ جالت الفرس د اس ټوپونه وال شروع کړ. زه چپ شوم، اسم چپ شاهم، بس ټوپونه بند کړ. ما بیا شروع وکړه، اس بیا په ټوپونو شروع وکړه. زه بیا چپ شوم، اس بیا چپ شو. فقراتو ما بیا قرات شروع کړ. فجالت الفرس اس بیا ټوپونه وال شروع کړ. وایزما یو زیو یحیی نوم یو، هغه درځه کې پروت و. زه ویریدم چې لاس په خپې کې نه دی. وزرالم دا یحیی می دی خو راوس و کتبره مې وکتل، څه مې ونه لیدل. سار مې دا واقعا محمد رسول الله علیه وسلم ته بیان کړه. یا رسول الله بیگا دسی قصه وشوه چې دا بل څه شی و. یا وی نبی سلام ما ته ویلې اقرأ یا ابن حذیر، اقرأ یا ابن حذیر. اے اسید ابن حذیر دسی وخت کې قرات کوا، قرات بندوم. اقرأ یا ابن حذیر. وی ما ویلې یا رسول الله قرات می کوو، خو دینه ویریدم چې په یحیی را له اسخې کې نه دی. وای ما ته ویلې چې تا خو څه ونه لیدل. وای مال چې یا رسول الله یو چیز مې ولیده، بره مې اسمان ته وکتلې، فاذا مثل الظل د چترۍ په شان یو څیز و، او فيها امثال المصابيح ډیویت کې لګېدلې وي. ښه او چې بیا راووتم بیا نه و. وای ما ته ویلې چې او تدری ما ذاک، بخاری کې روایت ده. ته په دې پوهېږې دا څه؟ ما چې یا رسول الله کې نه پوهېدم کنه، ځکه تا نه مې تپوس وکړ. وای ما ته ویلې چې ابن حذیره تلک الملائکه دنت لصوتک، دا فرشتې وي کله چې تا قرآن لسته د استا د اواز ته رانږدې کېدلې. او بیا ورته ویلې ولو قرأت لاصبحت ينظر الناس الیها، کتا قرات نه و بند کړي او د سره سبا پورې دی لستلې، د ملائک به ته ولاړ وي او ټول خلق به لیدلی وي. لا تتوارى منهم، دا به دین پټېدلې نه. امام بخاری په کتاب فضائل القرآن کې دا روایت راوړی دی. وردا ډېر یو د بشارت خبره ده چې انسان ولاړ په یو جماعت کې، ناس په یو مجلس کې، او ملائک د مجلس ته راشي. دا په پیسو نه راځي، د چا په ډول نه راځي، د چا په ښایست نه راځي، بچو باندې نه راځي. دا دنت لقراتک، کله چې ته قرات لولي نو دا به تا ته رانږدې کېږي. او ان شاء الله رسته یو حدیث ده زیویم په آداب القرآن کې نبی صلی الله علیه وسلم وی د قرآن طالبانو مسواک مستعمله وی کله چې قاری قرات کوي فرشتہ رسته ودرېږي، د شپې مونږ چې کوي چې د قرات کوي هغه ته رانږدې کېږي حتی یضع فاه علی فی القاری، چې دا خله د لستون کې په خلی کېږي. نو بیا دا قاری لستل کوي، نو فیقرأ من جوف الملک، د اواز د فرشتې د ګېډې نه راوځي. الله په نيز باندې ستاسو ډېر لوی شان دی، ډېر لوی قدر دی. د قرآن طالبانو، د قرآن استادانو، ځکه خو الله وایي چې په دې باندې خوشحالي وکړي. هو خیر مما یجمعون. دا د اسید ابن حذیر روایت کنور یو فضیلت نشي او دا شي چې لکه زمان ناس ته د ملائکو سره زی. دویم روایت د ابو هريره رضی الله عنه امام بخاری راوړی دی. رسول الله علیه السلام وی لا حسد الا فی اثنتين،
کینه او بغض بنکه مگر دو چیزونو کې شی کوله. او دلته امام بخاری باب ذکر کړي کتاب العلم کې بابون الاختبات فی العلم، غیبته کول پسخیدل په علم کې. حسد معنی دلته غیبته ده. غیبته دې ته وایي چې دی الله په دې فلانی دا نعمت کړي چې دا په مان د سوش هغه سدي می په ما دي وشي. او حسد دې ته وایي چې دا غنه دې لري شي او مال دې را کړی شي. حسد مذموم ده او غیبته ممدوح ده. دو چیزونو کې غیبته شي کوله. کم رجل علمه الله القرآن، هغه سړی دی چې الله ول قرآن ورخودلې دی، فهو يتلوه انا الليل وانا النهار. هغه د شپې دا قرآن لولي او د ورځې دا قرآن لولي، درس کوي، تلاوت کوي، منځونه کوي. نو فسمعه جار له، د گاونډي دی هغه واورید چې هو د پلاني خو په قرآن سمې مزه وکړي. نو دو ویلې لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، یاره کاش کې د شان مالم د قرآن را کړې شوی وي. نو فعملت مثل ما يعمل، دې چې څنګه عمل کوي نو د سی بمام کړي وي. په دې کې حسد او غیبته دا جایز ده. یو سړی دی ولې دا غړې خمونس کوي او ته چې کاش کې کنه چې زمام د سی وینې ټوله بخوي خو سبق وي ته چې کاش کې زمام د سی وي، دا مضمون نه دی، ان شاء الله دا ممدوح دی. دویم ورجل اتاه الله مالا، یو سړی له الله مال ورکړی دی، نو فهو يحلفه في الحق، دا په دین کې دا مال لګي، جمعتونه جوړي، مدرسې جوړي، یتیمانانو، غریبانانو، طلاب د علم د دې ټولو صد مال کې برخه کوي. دلته یو بل سړی ولید نو هغه ویل چې لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، یاره کدی فلانی بشانه مال امر کړی شوی نو څونه بخوي. نو فعملت مثل ما يعمل، ما هم دسی عمل کوله. نو کته غیبته کې حسد کې زدي دوه کې شی کوله. دریم روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ده، او نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دي من قرأ القرآن، چا چې د الله کتاب ولست، واتبع ما فيه، او د قرآن کې څه دی او په غیب سره روان شو. مرګرو اولنې ټکي آسان دي چې سبق ویل، و دې کې ګران ګوره دا بل دی چې واتبع ما فيه، دا الله چې څه ویلي دی او به دې په سړی روان شي. الله دې دا صفت ما کې راولي، کما کې راغی تاسو کې خپل راځي ان شاء الله، او چې تاسو کې راغی ان شاء الله ټول امت کې به الله راولي. الله دې مونږ کې اتباع د قران پیدا کړي. ورته ټکی دي قرأ القرآن، قران ولست، او دویم سمي ویلي واتبع ما فيه. تاسو دې پوهیږئ چې من شرطي جزاء غواړي، او جزاء دا ده چې هداه الله من الضلاله، یو به الله د گمراهۍ نه او ته هدایت وکړي. دویم ووقاه یوم القیامه سوء الحساب، الله به قیامت کې د صح حساب نه وساتي. صح حساب د الله دا دی چې الله بنده ته وایي چې لما فعلت وكيف فعلت، دا کار دی ولی کړی دی او څنګه دی کړی دی او څنګه بخلاصيږي را وسو. دیو جنا رسول الله علیه السلام بدعا کوله اللهم حاسبني حسابا يسيرا، الله ازما سره رسان حساب وکي. ګوره دوه کارې کړې دي، لږه توجه حدیث ته وکړئ. یو د الله کتاب لوستل، قرأ القرآن، دویم واتبع ما فيه، اتباعی کړی دا. نو الله ول دوه نعمتونه ورکړي، یو د گمراهۍ نه خلاصي او دویم الله د صح حساب نه خلاصي. او رسول الله علیه السلام ویل
وای د دې دلیل قران کې مشته فمن اتبع هدایا فلا يضل ولا يشقى. الله وای زما هدایت بس چې څوک روان شو، هدایت نه دلته قران مراد ده، نو نه به گمراه کیږي او نه به بدبخت کیږي. بدبختی دا ده چې قیامت کې ذلیل شي، رسوا شي، کزا به خوب د زیګول شي نه لیکي. دا روایت هم فاریابی په فضائل القرآن کې راوړی دی. کله دې حدیث ته وګورو د زړه کې موږ امید پیدا شي چې ان شاء الله الله به موږ گمراه کوي، او ان شاء الله الله نه امید ده چې الله به دغه سي آسان طریقه جنت ته ورننه باسي. ایمان به بین الخوف والرجاء یې ربم کې امید بم کې. دا څو روایت مې ویلې. څلورم روایت د عثمان ابن عفان ده. دا د نبی سلام زومو دو لورګانې ورکړې وي، یو مړه شوه د بدر په ورځ باندې به ول بل ورکړه. خلیفہ د مؤمنانو دی، مسجد نبوي لزمکم دا غسته ده، غزوه تبوک هم د تیار کړو، اسونه زرو پورې سورلۍ ورکړې وي لکه زر گاڑی چې ورکی. بیر رومم دا غسته او رسول الله ویلیو که عثمان د دینه بعد څه عمل کوي هغه ته ضرر نه رسي. امام بخاری حدیث راوړی دی، عثمان ابن عفان رضی الله عنه وی نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. ډیر غوره انسان تاسو کې، تاسو خدای باندې پوهیږئ کنه چې دا څنګه د اسم تفضیل ده، او سربوهی کې ویلي و اسم تفضیل نام بهتري راګوین چې ټولو کې غوره یغه ته اسم تفضیل وایي. تاسو به وایئ چې دا خو نو وزن د فعلا دی او نو وزن د افعالو دی، نو خیرون دی، خیر دا څنګه اسم تفضیل شو؟ نو بیا هم هدایت النحو کې باب د عدل کې ویلیو چې لکه دا اصل کې اخیرو دی یا اخیرو من دی یا الاخیرو دی، ځکه درې طریقې به اسم فاعل اسم تفضیل مستعملیږي. و ډیر غوره څوک دی؟ و دې حدیث کې دوه اجزا راوړي دي، یو من تعلم القرآن، هغه څوک چې قرآن زده کړي. تعلم القرآن دا طالب د قرآن دی، او علمه به بل توخی دا استاد د قرآن دی. به دې کې د علماو اختلاف دی چې درجه د طالب غوره ده او که درجه د استاد غوره ده. نو بعض علما وایي د طالب درجه غوره ده، ځکه محمد رسول الله ویلي چې من تعلم او علمه به عطف کړی دی، او بعض وایي نه د استاد درجه غوره ده، ځکه د طالبین کړی ده او علم یې کړی دی. چې زه د حدیث کې سوچ کوم نو دا علمه په عطف کړی دی. او تاسو کتاب کې ویلو کنه چې معطوف علیه حکم یوي، نو سمانا طالب یې غوړه دی، استاد یې غوړه دی، ار یو په خپل ځای غوړه دی. ښا د دې حدیث یو راوی دی، دا غنوم دی ابو عبدالرحمن سلمی. عثمان جنونه دا روایت چې نقل کړی دی، سنومې دی ابو عبدالرحمن سلمی، دې مشهور دی. او دا ابو عبدالرحمن خپل نوم دی عبد الله ابن حبیب. هغه به همیشه د پاره د قران کریم درس کو، بس دې ته بناسو. یو ځل یو چاوته ویلې سلمی د دین خوري شعبې دي، ته څنګه قران نه راتاو شوی بل کار دی نشته. هغه ته دا پورتنه حدیث ویو چې عثمان ابن عفان ویلي دي چې محمد رسول الله وی چې غوړه سړی هغه دی چې قران کې وخت ولګي، یا طالب یا عالمي. او بیا یو ته ناشنا ټکی ویو فحاز الذي اقعدني المقعد، دی حدیث قران ته کې نه ولې. ابن حبان چې دا روایت راوړي
نو هغه وایي چې ما اقعدني المقعد الا هذا، زه د کرسۍ د قرآن کې صرف د حدیث کې نه ولې. د دې روایت نه دا معلومیږي چې علم د قرآن چې دی دا په ټولو علومو کې او په ټولو اعمالو کې دا غوره دی. کله الله نبی ته غوره ویلي دي، کته جهاد کې خو چې د قرآن اصول د ته نه معلوم، کته عبادت کې خو چې د قرآن اصول د ته نه معلوم، د دین نه خبر نه، نو ته څه وې؟ ته به مشکل څه اخته کېږي. عبد الله ابن حبیب ابو عبد الرحمن سلمی وی ما اقعدني المقعد الا هذا، بس من دې حدیث د محمد رسول الله د قرآن ته کې نه ودی، موږ او تاسو هم دې کې نه ودی چې دا کې نه چې د انسان نه خې انسان جوړ شي او اجر پکې نه او ثواب پکې نه. نو دا څه آسان کار خو نه دی، ته 2 میاشتې کېنه او پاتې ګمو، یا به خپل لګي یا به تبل لګي او تلاوت هم کوو او تراوو کې مو یو بل او بل، خدای باندې انسان نه غوره انسان جوړیږي. الله دې موږ غوره انسانان کړي. 5م روایت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دی، دته به ابن ام عبد ویو او دته به صاحب النعلين والسواك والمطهر ویلي. د الله د نبی دا د صوبه لوټه کوزه چې وتوي مسواک دا به رسول الله په ګرځاو. یو ورځ عبد الله بن مسعود قرآن خوده، طالبان وتناس سراوت بارتا. عبد الله بن مسعود د جمعه ګټ سوالال دی، دیکھو باندې چې راغی باندې خلکو ناشنا سادهګان خلکی کله چلته پورته ډیر نه چراغ. نو عبد الله بن مسعود ته ویل یلکا د طالبان د جمعه کې څه کوي دا جمع شوی دي، لکه داسې یو ساده سړی راشي او تاسو ویني وای دې څه کوي، څه تناس دي. نو عبد الله بن مسعود وتوي هغه وتوي ما يصنع هؤلاء، دې څه کوي؟ عبد الله بن مسعود ته وای ته خبر نه؟ هغه وای څه شینا؟ وای چې دې څه کوي؟ وای نه، وای هؤلاء یقتسمون میراث رسول الله، دا خو د نبی صلی الله علیه وسلم میراث دی، هغه تقسیموي. یو ځل باندې چې ویل نو زه هم د نبی د غیمه ده وارث یم، مال دې په کې سره کېول وردن او چې درېږي. راغه غریب هغه مازیګر پورې ناسو، درس ختم شو. عبد الله بن مسعود ته ویل هغه میراث کم دی. عبد الله بن مسعود ته وایي دا کتاب د الله او حدیث د رسول الله، دا میراث د محمد رسول الله دی. چا چې واغس یقیني اخذ بحظ وافر پوری سی واغستا. دا روایتم قاسم ابن سلام په خپل کتاب کې ذکر کړی دی. طالبان د قرآن د صحیح وارثان د محمد رسول الله دي، استادان د قرآن د دین د صحیح وارثان د محمد رسول الله دی. شپږم روایت یو ځل عبد الله بن مسعود درس وکړ، طالبان متناسو. عبد الله بن مسعود خو د سی وړو کې سړی نه وکنه، عراق کې د قرآن د درس مدرسه و، دارالتفسیر د عبد الله بن مسعود اول طالب د دې د مدرسې نه مسروق ابن اجدہ حمدانی فارغ شوی و، او د بارکې دی چې کونه فن مولع علم. عبد الله بن مسعود د ولنه لړنو حسم د علم کمره و، ماشاءالله. الله دې موږ او تاسو کوم د خلک پیدا کړي، کشرانو کې د الله امامان د دین پیدا کړي. عبد الله بن مسعود درس وکړ، نو شاګرد ته ویلې خذها، طالب جان دا یاد کا، فوالله لهي خير مما على الارض من شيئنا، قسم فالله
په مخ د ځمکه چې څومره څیزونه دي دا ټولو نه دا غوره دی ښه. او بیا یې ورته ویلې وخذها بغیر شیء، پیسې د نه نالمه، نور څه د نه نالمه، فی سبیل الله مې ته وښوده ښه. خذها فوالله لهي خير مما على الارض من شيء وخذها بغير شيء، معنی بغیر عوض. مفتی والا خان بیا عبد الله بن مسعود وتوي ان القلوب اوعيه، دا زړونه لوخي دي. نو لوخو کې خلق قسمه قسم چیزونه چي، نو بیا وتوي فشغلوها بالقران ولا تشغلوها بغيره، دا زړونه په قران مشغوله کوي، په بل شي مشغوله کوي. قران رڼا ده، د دې په وجه الله زړه کې رڼا راولي. قران هدایت ده، د دې په وجه الله مخلوق ته هدایت کوي. قران د الله کتاب ده، د دې په وجه باندې انسان الله ته نږدې کیږي. اوم روایت امام بویسری دا کتاب ده زوائد د بویسری، او دا روایت امام نسائی په سنن الکبرى کې ذکر کړی دی، امام احمد مسند کې مراوړی دی، او حسن یې وتویلی دی. بویسری خادم دی. دا اهل بدع چې دا څه شی بویسری پسې وایي دا دروغ وایي دی، وایي دا په سترګو باندې ړون و، خلق ته لاړو د نبی سلام د روزه سو. محمد رسول الله علیه وسلم مرګرو ته ویل تاسو زئی، او د قصیده شروع کړه یا اکرم الخلق مالی من الوذ به، وجه سار خلق رال بو سری پسترګو بنا شوو، ول چې دا ولی ول چې دا په محمد رسول الله صادر راو ورځو، چې دا چې د نبی صادر کار کوو. عبد الله بن مکتوم باندې ولې نور ورځو، چې د مدینه نائب مقرر کړو. دا روایت سند توخه کم څه کې دی، وای کتاب کې لیکلي دي، نو لکیر کې فقیر ما جوړوي چې څه لیکلي او ته ودا دي. کتاب کې هډر ته کې لیکلي دي، هر کتاب بم نشي کته دغه کولې دا منله، او خبره بم نشي منله، دلیل بوله ګوري. انس رضی الله عنه روایت ذکر کړی دی، نبی کریم علیه السلام وای عمرګرو دې حدیث باندې ډېر خوشاله شي، وای ان لله اهلینا منا، وای رسول الله علیه السلام ویل د خلکو کې داسې خلک دي چې هغه د الله اهل دي، او زمنګ په دې ډلو جماعتونو کې دي. قیل من هم یا رسول الله، چا ویل یا رسول الله قربان دا څوک دي؟ وای نبی علیہ السلام ویل هم اهل القرآن، دا د قرآن طالبان دي، اهل الله وخاصته، دا د الله اهل دي او د الله خاص خلق دي. خان دا الله اهل، دا الله خاص خلق هغه اهل القرآن دي. ولا ان لله اهلینا منا، قیل من هم یا رسول الله، قال هم اهل القرآن اهل الله وخاصته. اتم روایت د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. ابي عائشه وی جناب محمد رسول الله علیہ السلام ویلی دی الماهر بالقرآن، هغه سړی چې هغه په قرآن پوهیږي، ماهر دی، پوهه دی په قرآن باندې. مع السفرة الكرام البررة، الله به قیامت کې داغه ملائکه سب کې ودرئی چې هغه پاکي دي او عزتمند دي او نیکی دي.
بس قران کې شریکېدل او د قران یادول دا سبب د دې دی چې انسان د الله د ملائکو سب کې راپورته کوي. الله مون خوري کمزوري وو، رب منګه ماهرین بالقران وګرځي. دا بخاری او مسلم روایت ده. بیا سوال راځي چې وسړی قران لولي او نه یادېږي، محنت کوي، خواري کوي، لیکن قران کریمی یادېږي نه. ورباز خلک خاصه بانی ذکر کوي قران ته، ته سبق ویوا اجي سبق ویوا پلانې سبق ویوا نو دې بزر وای ارجی جبه می پیړه شوې ده. دا وایي کته څه ورېدلې چا زما جبه پیړه شوې ده چې پیړه دم چې وس په پیړه خلک خراب تنيسي ماشين ته ونیسه خیر څه ټوټه ته درې کوي. نه جبه پیړه شوې ده او تعالو سوال خطا کړل. نه د غوخي پټه خوري یو ورځ کاسه کې پرې نه خو چې جبه پیړه ده نور غوخي سره زیږي. څنګه پیړه شوې؟ دا جبه نه ده پیړه شوې، زړه بې ایمانه شوې ده. زړه چې بې ایمانه شي بیا جبه وایي زما وس نه کېږي. رسول الله علیه السلام وی والذی یقرأ القرآن، هغه سړی، هغه خزا، هغه ځوان او بوډا او معصوم چې قرآن لولي، اسم موصول دی ابهام دی کې، ويتتعتع فيه او دیب کې دکی وای دا سی ویلې نشین تتعتع دیته وي چې دا جبه کې نخلی ویلې نشي. وهو عليه شاق نو دا په دمانه سم تکلیفي نو له اجران دلاله ډبل ثوابونه ورکړي. یو ثواب خود دې دې چې طالب د قران دی، او دویم ثواب ادا دی چې تکلیف برداشت کړو. نو ګټه دا هغه چا ډبل ده چې دا نه یادېږي او بیم پکې خواري کوي، نه یادېږي او خواري پکې کوي. او بیا د دیون الله خ علما جوړي ښا دا څوک چې ډېر ذکی دنه شیخ مولا نه جوړي کله په خپل ذهن باندې اکثر اعتماد کوي. ابو الحسنات مولانا عبدالحی لکھنوی هندی چې د ډیرو کتابونو مؤلف دی. کله چې د فارغ شو د پلار دی عبدالحلیم په نوم باندې عبدالحی ابن عبدالحلیم اللکھنوی، هغه لیکنو د هندستان دی. نو خپلار یې کینه وای بچي فارغ شي وایو بابا وای علم د سانداز باندې دی ارجی وای نه کوی کوم څه څومره دی وای زب چې ازبن نه یو امتحان والم وای خپلار سه امتحان لې وای بچیا چې دا زید بڅ سی غي دا زید څه شی دی. طالبان چونکه دا زید او عمر او بکر ډیر یادای کړه نو دې کې راونیو چې بچیا دا زید څه شی دی. اذان یو خبره ده که زید څه شی دی. نو دله فکارو چې ویلی چې دا یو علم دی، دا علامونه اسم دی د یو شخص معین. اخو دماغ خنو کنه دونه پویو خنو خدا ټکه یادو چې میزان کې مونږ ویلي دي چې علامات د مضارع څلور دي، الف تا یا نون اتن راځي. او دلته یا راغلی دا وګوره اول کې نه ده چې یا یو ته یو اخر کې نه ده، یا د معتل او ویشو یا د یا ایشو یا د عین کلمې او یا د لام کلمې سره ګډ ورش وته وای بابا د ته قلب مضارع وای شو دوی قلب مضارع وته وای دا یا حرف مضارعات د سره کې راغله منس کې نو اسنه پویو لفیف متنشویله اجواب هم نشویله ځکه فعل نه دی اسم دی خو زدا یاب کېدل دا قلب مضارع. عبدالحلیم فلار ډیر پویو ښا
ول بچي افرین د علم دې کړه دې الله دې نور راته دې سیلوي کا بچیا قلب مزارې د حزما به موسیو نسیت واوري د دې مکتبه په دې قلب زړه کې بکینی او دا شرقن او غربن او یمینن او جنوبن دا ټول کتابونه وګوري بچا دا دې کله وکتل به صحیح قلب دې په جاندل او دې قلب کې کینوما وای کله چې عبد الحی لکنوی یو څو کال بعد پلار یو توی کتابونه څونه وکتل شو وای بابا خپل مم نور لیکلی دي خلاصۃ الفتاوی مې لیکلی دا سعایه مې لیکلی دا نور ډېر شي کتابونه لیکلی وکا امام کسائی دی شیخ ناصر سعدی تفسیر کریم الرحمن دا تفسیر چې لیکلی دی دغه یو ځای کې واقعا ولیکي وای زپلار راوستما مدرسې لا چرې واستم استادانو سره مشوره وکړه چې دا کم پانی یاد کینو خبري عربو سمد سړي یو پنت یادې الحمدلله زمنګ دی عجمو کې طالب هر پن کې یو څه وای استادانو له مشوره ورکړه چې دا د نحو یاد کی ناس دې کې ناس استاد وې ضرب زید عمرن ضرب فعل دی او زیدن فاعل دی او عمرن څه دی مفعول دی نو ویره دا شیخ عثمان یادی پلاری په یو ګټو وته دیب څه دی بل وته لاړ مور ته څنګه را لې دا نازولې بچي اکثر نه مولا کیږي ښا اته مور بس د الله نعمتونو کې راګل کړي دا به چیرته سبق وای یرا مور هغه شي ته چې ما وګ کې خدا زما دماغو په کار نه کوي لارې راغې لکه بل امړې څنګه غلې یرا بابا دماغو په کارونه راسه بهم دی بل پن کې بری داخل کما اب یاد کې ساری به راوسته بعضی بچیم د سبق په باب کې د پلار د پاره سیوا صاحب قبر وګرځي پلار به مدرسې دی به دا بر زوړ خر په شان شاته زور کوي او بعضی بچی الله کې د اهلیت کی خي او خپل زور کوي چې زمخ کې لاړ شم علم پسې سبا لراغه دا چې زما بچي صرف کې کېنه وې علم صرف استاد سبق وای فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا او دا بل باب او دا کې دا څه بل بلا خوځه چې پلاری و دیم پسې بیا په گیټو وته اخر یو تپلارو ویل سبا دی بیم او کرال نو په الله مې قسمی پرېدم دینا زوړندو طالب چې ویل سی وای اره به سبق وای اچراغ کې نو هیڅ دماغ کار نه کوي وای زتا بالله وباسخه پلار چې وته د به بستر کمبل راواسته وای چې کور کې مې زه نشته نو څه به وکم نو کلی کې یو وران کندر پیدا اوران کور نه بس ورغه یو کمبل دغه کړه دا فرق له خلاله به پریوت طالب چې سبق نو کی هغه به د جمعات او د مدرسې نه کلندرې تم خوشاليږي وجل غاړي غر خو باور مکن خدا نه خوې دی وی امام کسائی وای زنا استما چې ما وکړه یو میګه او دلتا میګه خو به نه کړه نملو نملتون چوته وای د غنم دانه راواغستا او دا چې د دیوال باندې خېجوله اتی بیا راو ورزیدا بیا یې خېجوله بیا راو ورزیدا بیا یې خېجوله بیا راو ورزیدا خو کله چې د مسفخین اذان وشو نو دې میګي دا دانه په دیوال واړه وای ما ځان ته ویل چې کې صحیح
ته د غټ سری میګینم به غیرت مړه او د دانه واړه ولا او تار ورځ په شابان دی منډي وي وای زرالما او بس کتاب ته مې ډونګې ماتې کړې په نحوه مې شروع وکړه نو تاسو کتابونو کې دلې کې صحیح څنګه عالم دی یو ځل چاوته ویلې چې هغه لږ نور علم وکړه هغه څنګه علم وکم وای دا فقه وایا هغه الفقه په ما ته یاد ده وای په څه شي ته یاد ده وجیزه په نحوه باندې حل کوم چې څه مسلې زید نحوه په ضوابط حل کوم هغه الخان شی حل کوله وایو وای ته پوښتنه کوم یو سړی دی منځ کې غلط شي او دې مونږ د پاره دې صحوه کوي او په دې سیده صحوه کې غلط شو نو د دې صحوه بل صحوه به کوي کنه دې کوي دا نحوه کې کم باب کې دا موږ له حل کا اول ټیم براکه کني راکه وای تعالی 2 غنټه ټیم شو اول سیده زید تویم سړی دې صحوه کوي او په صحوه کې صحوه شو دې له صحوه کوي کنه دې کوي نحوه یاد کړی و وړه پخې یاد کړی و ها نو هغه ته وی چراغه و ير نه به کوي وای ولی به نه کوي وای نحوه کې مساله دا چې ولا یصغر المصغر د مصغر تصغیر بنراو با سرکا کې ول تصغیر شوی دی نو یو ځل صحوه شوی دی نو د صحوه به څنګه صحوه کې هغه نشته چې تنحوه باندې کویږي ښا والذي يقرأ القرآن اغه سړی چې قرآن لولي و يتتعتع فيه او دې کې دکړې اخلي وهو عليه شاق او دا دې باندې تکلیف او بوجي له اجران الله دې له ډبل ثوابونه ورکړي که سبق مې یادې ده هم ګټه ده او کنه یادې ده هم ګټه ده قرآن د سمجلس دې چې دا غي کې ناستون کې چر توانی نه دی ښا تاسو به څه کوئ کوشش وکوئ امام شافعی رحمت الله علیه ابن خلکان داغه کتاب دی الوافی بالوفیات تاریخ د ابن خلکان هغه کې امام شافعی رحمت الله علیه قول نقل کړی دی ان الذي رزق اليسار فلم ينل اجرا ولا حمدا لغیر موفقین هغه سړی چې الله ول مالداری ورکړی دا او د ثواب حاصل نکړ نو دا به توفیق شه ده دغه باندې کېدا صفت باندې کې بیا وی والجد یا والجد یدنی کل امر شاسع کوشش چکه کنه لری زیرانی دې کوي اول جد یفتح کل باب مغلق کوشش او مهنت چه ده دا بند دروازې کلاوي خا ان الذي رزق اليسار فلم ينل اجرا ولا حمدا لغير موفق والجد يدني كل امر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق بس څنګه تاسو بخواري کو کوشش وکاو په کوشش بند دروازې کلاویږي او په کوشش باندې لری سفرونه نږدې کیږي نحم روایت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه دا وایي رسول الله علیہ السلام فرمایلی دي چې یقال لصاحب القرآن قیامت کې به د قرآن طالب العلم ته ویل کېږي د قرآن قاری د قرآن طالب دا چراوسته شي دې ته ویل کېږي اقرأ ورتقي ز قرآن لولا او د جنت په دروازو بر ورخېجا پوړو باندې
او ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، داسې مزه مزه باندې لولا لکه دنیا کې چې تا څنګه لسته په مزه باندې. فإن منزلتک ستا ځای چې دی عند آخر آیت تقرأه من کتاب الله، د قرآن کریم اخیرنی آیات چې تلولې نو اقا ځای کې به تی پاتې کېږي. دا روایت سیوطي صحیح الجامع کې راوړی دی، او دا روایت امام ترمذی، امام حاکم، امام احمد، امام ابو داود دې ټولو د حدیث ذکر کړی دی. وقاری د قرآن و طالب د قرآن لولا چې تا اخر کې څونه مزل کړي و مقه دې زیاده نو کومنګ او تاسو صلی وي چې څونه وخت قرآن کې غسته دونه وي یو ځای بره ان شاء الله دوه میاشتې مزل چې وکړ ډېر کار بم پکې کړی. لسم روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه دی، دا باز ټکی ولک په یادوي. ابو سعید خدری د نوم دی سعد ابن مالک ابن سنان، څنوي دی سعد ابن مالک ابن سنان. دا وکړه تاسو هم دلکم چې ابو سعید خدری څنوم دی، نو تاسو وایئ چې سعد ابن مالک ابن سنان رضی الله تعالی عنہ. ابو سعید وایي محمد رسول الله ویلی دی، حدیث قدسی دی، یقول الرب تبارک وتعالى، الله رب العالمین وی سوی ومن شغله القرآن وذکری عن مسئلتی، کم سړی چې قرآن مشغول کا او ذکر مشغول کا د دینه چې زمانه وغواړي، یو سړی دی غدو اغانې کوي سوالونه کوي او بل طالب دی قرآن ته ناست دی، نو اعطیته افضل مما اعطي السائلین، د سوال کوونکو له چې زه څه ورکوم د هغې نه غوره به زه دی له ورکما. او بیا وایي وفضل کلام الله على سائر الكلام، د الله فضیلت په دې ټولو خبرو دسې دی کفضل الله على خلقه، لکه الله چې مخلوق باندې څونه غوره دی. لوی فضیلت دی ها د الله د کلام فضیلت په نورو کلامونو د څه دی لکه د الله غوړواله چې په مخلوقات باندې دی. دا روایت امام دارمی راوړی دی په سنن دارمی کې، الترغیب و ترهیب کې امام منذری راوړی دی، ابو نعیم په حلیۃ الاولیاء کې دا روایت راوړی دی او سندن دا روایت صحیح دی ښا. یو لسم روایت نبی صلی الله علیه وسلم وی، امام ترمذی رحمت الله علیه دا روایت راوړی دی، من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې د الله د کتاب نه یو حرف ولسته یو ټکی ولسته فله به حسنه، الله په یو نیکی ورکړي. اول حسنه بعشر امثالها، یو نیکی الله یو په لس بدلی. او بیا وای لا اقول محمد رسول الله وای زنویم چې الف لام میم حرف، کنه چې الف لام میم ټول یو حرف دی، بلکې الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف جدا حرف، لام جدا حرف، میم جدا حرف. ورته حدیث کې د الف لام میم مثال ذکر کا. دغه یو فائدہ خدا ده چې واضح په الف لام میم ثلاثی ټکی باندې الله دیرش نه کوي ور کوي. او دویم علما وای د الف لام میم ذکر کا دغه دې ته اشاره ده کته په معنی پوېږي هم الله اجر درکړي او که په معنی نه پوېږي هم الله اجر درکړي. کله کله د مولین دسه به ماډل غونته خبري وکي سړی او حیران شي چې والله عالم دای دا خبره ده کوم کاندې نه راوباسي یره و چې د قران معنا باندې نه پويږي وای الله اجر نه درکړي دی. الله د چا اجر نه بربادي،
الف لام میم په معنی هیڅوک نه پوهیږي د الله نه ما سوا، لیکن الله په لس نه کوي ور کوي، او چې په الف لام میم ور کوي نو په نور ور کوي کنه. ډېر احتیاط کوي مرګرو پتو کې د خبرو کې، دا ګوره یو خبره تلل کیږي سبا د انسان تل د میزان کې ورغورځول کیږي. دولسم روایت د باب کې د ابو موسی اشعری دی، الله دې راضي شي ته. دا د نبی سلام یو طالب دی د یمن، دا اشعار قبیله نه دی، ابو موسی الاشعری، او د نوم دی عبد الله ابن قیس، الله دې راضي شي ته. او به نبی سلام معاذ او ابو موسی اشعری د یمن گورنران مقرر کړیو. ابو موسی اشعری وایي نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه سړی چې هغه قران لولي مثال د ترنج دی، او ترجه ترنج د دنیا کې دا ګلګل وته وایي چې دا کله ډیر غټیږي، دا غي خوندم پاک دی او بویم پاک دی. حدیث ویم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثال دا مؤمن چې قرآن لولي کل اترجه نشان د اترنج بوټي دی، طعمها طيب خوند مزیدار دی، وریحها طيب او بوی مزیدار دی. ای د ترنج خوند مزیدار او بوی مزیدار. مومن دی قرآن لولي نو خپل خوندم چې هغه ایمان دی هغه مزیدار، او دا دعوت چې بل ته ور کوي دا هغه بوی دی نو دا یې مزیدار. بیا وی ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، مثال دا سړی چې مؤمن دی تو قرآن نه لولي، کله ما سټیم نشتا کله څوي او کله څوي د مؤمن، لیکن د قرآن ته بسم الله ماته ده. نبی صلی الله علیه وسلم وی کمثل التمر، د کجوري مثال دی، طعمها طيب، کجوره خپل ډیره خوږه ده، هو لا ریح لها، بوی نشته. د مؤمن د ایمان نشته د خوږه بوی دعوت نشته، اسه زړه چواره ده او کجوره ده. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن، مثال دا بی دینه منافق چې قرآن لولي کمثل الریحانه، د کشمالی د بوټي مثال دی. کشمالی خو به جنای کنه، ریحها طیب، بوی مزیدار دی، هو لا تعملها خوان ولا نشتا. کشمالی بوټي ډېر تریخي بیا دا ګوره بی دینه دی، خپل خواندې نشته ایمان نشته، لیکن بل تلګې دی او بس دا خوشبوئی دا دین وتوي. ومثل الفاجر الذي، او مثال دا فاجر بی دینا لا يقرأ القرآن چې قرآن نه لولي، بی دینم دی منافقم دی قرآنم نه لولي. کمثل الحنظله، مثال نشان د مار کونډای دی، ترخه اندوانه چوتوي او وړې وړې دانه. تاسو په سبا کې ویلي کنه لدا سمرات الحين ناقف حنظلي، وای دا کی کرو ونو سناسو ناقف حنظلي، مړغونی او مارکونډي دانه ما تولې ښا. هغه بی دینا چې بی دینم دی او قرانم نه لولي، د مارکونډي مثال دی، طعمها مر، خوندم تریخ دی، ولا ریح لها، بوی نشتا. دا د ابو موسی شری روایت دی، امام بخاری راوړی دی. څلور قسمه انسانانی ذکر کړه. یو هغه انسان دی چې داغه نفع متعدده، نو داغه مثال د ترنګ سوار کا. دویم هغه دی چې لازمی مومن دی، خپل مومن دی خو چاته ته خیر نه رسي، داغه مثال د کجوري او د چوارې سره. دریم هغه بی دینه چې هغه بل ته پیدا رسي، خو خپل بی دینه دی،
نو دا غي مثال د ریحانی څخه ذکر کا او بلغه بی دینا چې نه پیداشته دی او خپل ټیک دی او بل ته پیدا رسي مثال د حنزله د مرکونډې دی تاسو الحمدلله ټول د ترنج دانی وای ورشه د ترنج په طریقه و چلےږي دیار لسم روایت امام بخاری قال ادب المفرد کې راوړی دی امام مسلم ترمذی ابو داود ابن حبان ټول نقل کړي دي ابو هريره رضی الله عنه وی نبی صلی الله علیه وسلم ویل دي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث کله چې انسان مړ شي نو د عمل بالکل دروازه په ټپه بند شي او درې څیزونه دي دا ترسي الا من صدقه جاریه همیشه صدقه کوي استله جمعه ته جوړ کړي مدرسې آباد کړي دا لارې جوړه کړي دا ایته صدقه جاریه وي او علم ينتفع به یا دا علم چې پاغه فائدہ شي غسته او ولد صالح يدعو له یعنی ایک بچے چې غفلار او مور له دعا کوي دام دا ابو هريره څخه روایت ده مسلم کې معلومیږي دا چې علم د قران د مرګ نه رستمی انسان ترسي ان شاء الله کله قران چې موږ ویو زمنګ نه مخ کې سند کې تر محمد رسول الله او جبريل پورې دې ټولو کې اجر دی ان شاء الله زکدا علم ينتفع به دې او الله دې منګ او تاسو دې مزي کې وساتي الله هم دې نه کټ کوي چې منګ او تاسو مړیو او دا میټر د حسناتو به جاری او دې قبر او برزخ کې یو او دا ورځ پرځ درجه چتیږي دا د سیدل کبار ملک کې کارخانه جوړې کړي او ته ترل تناسته خوره او دا پیسې لراځي ښا پس د مرګ نه انسان پسې درې څیزونه رسیږي صدقه جاریه علم نافع ولد صالح سوار لسم روایت امام ترمذی راوړی دی او کد روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم وی فتنه برازي ستكون فتن او كقطع الليل المظلم دا سبیل ک تور شپه چې را خورش نو ګورې دا فتنی دي کنه صحابه ویلې فمل مخرج منها یا رسول الله ودا الله نبی دې فتنونه به من په خلاصي مخرج د وتل لاري ته وي نو نبی عليه السلام ته وي کتاب الله تبارک وتعالى دا الله کتاب دې چې بس پدې بخلاصي گئی بل هیڅ شي نشته چې بد شيخه دا د فتنو زماني دي بیخي فتنه کورونو تنوتلې دي چې په دې قران خلاص نه شو غربل استخلاصې دولارم نشتا دا وګد روایت ده پنځلسم روایت امام مسلم دا ابو مالک الاشعری رضی الله عنه نقل کړی دی د چانه راوړی دی دا ابو مالک الاشعری رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم وی القرآن حجت لك او عليك قران کریم کامل دی په وکانو قیامت کې بستا دلیلی استا شفاعت وکي او کامل دیونه کنو علیک به پتا را ګرځي ښا او سبوي یا الله دې سړی ما باندې عمل نه دی کړي الله جهنم ته ورغورځاو نبی صلی الله علیه وسلم هم دی وخت وی یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے الله زما قوم دا قرآن پرې خېده الله بس ته پوښاو ستا حساب وسه پوښ دا روایت مسلم راوړی دی دا ابو مالک الاشعری رضی الله عنه روایت دی
قیامت کې دوه چیزونه به د الله سره جګړه کوي، شفاعت به کوي. یو چې چا ما شومان بچی مړ شوي، او دویم قران دی. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. الله مکه چې سبا نبی سلام وایي چې الله دې خلقو زما قران پرې خېده. شپاړسم روایت امام سیوطی الجامع صحیح کې راوړی دی، شیخ البانی سے باندې صحیحه کې راوړی دی 214 نمبر باندې. نبی صلی الله علیه وسلم وی ان هذا القرآن سبب دا قرآن یو رسیدا. دا ګوره یو مثال دی، یو سړی دی کوی ته ورسېدلې دی او د بارنه چاپړې ورخته کو او ته ویل چې الکه دې په لا سره ټینګ کمنګ به راکاو راو به وځي کنه، ها خله خوځوي راوځي کنه. او کده ته وی چې الکه دې په کلک شچراو دی باسم ا دې وای ستا پړې په نکل کې ځکلک تربوره بابا ستا خبره ته څنګه درشه فريده دغه کې زاړه چندخان به دی خوري به پروت مردار شانه دغه شان منګ او تاسو یو کوي کې پراتی دنیا خو یو کوي ده کنه. الله مونږ ته یو رسای را ځوړند کړی دا، یو طرفه د الله لاس کې دی، د الله د شان مناسب. دویم طرفه ستاسو لاسونو کې دی. ان هاذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بيديكم. نبی سلام وی فتمسکو به دی باندې کلک منګولې ولګوي. فإنکم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا. که قرآن باندې منګولې ولګولې چرې باندې گمراه شي او نه به هلاک شي. او به نبی سلام ویلي انکم لا ترجعون الى الله بشيء. الله تنشي ورګرځې دې په یو سیز افضل مما خرج منه چې هغه ډیر خوري د هغه نه چې د الله د طرف نه راغلي دي، یعنی القرآن چې د الله کتاب دی. بس موږ او تاسو ک الله ته رسول په څه برسو د الله کتاب باندې د کوینه د دنیا نه کوزو نو په څه به کامیابی واته سمو بحبل الله چې قرآن باندې موږ ولګو. امام حاکم دا روایت راوړی دی او ترمذی مرسلن ذکر کړی دی. اتلسم روایت امام دارمی راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی من اتاه الله القرآن، هغه انسان چې الله او ته قرآن یاد کو، الله ول قرآن ورک وردا سینې دی ویلې چې حفظ وکړه بلې وکړه، بلکې اتاه الله القرآن چې الله ول قرآن ورک کړه. نو چې وری کینو یا به یاد یو یا به فزام پوي کوي. نو چې دا قرآن ورک نو فقام به انا الليل وانا النهار، د شپې او د ورځې په حصو کې منځ کې دی لولي. وعمل بما فيه او به قرآن عمل کوي. وما تعالی طاعته او دا الله تابعداري کې مړ شو. نو بعثه الله يوم القيامه مع السفره والحكام. الله به قیامت کې د ملائکو د حکام سره راجمع کی. حکام سعید ابن عبد العزيز وای د سفرانه ملائک مراد دي او د حکام نه د انصاف والا بادشاہان مراد دي. الله چې قیامت کې ملائک او انصاف والا بادشاہان لکه عیسی ور کوي، نو به د قرآن تعلیم نه ور کوي. من اتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بما فيه ومات على طاعته بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والحكام. نلسم روایت ام الدرداء تاسوش اوس نلسم بشروع کړه. دا څوش خا
اتلسم روایت ام الدرداء ورو ام الدرداء په نوم باندې مشهور دوه خزي دي. یو د ابو درداء رضی الله عنها خزدا صحابیه دا غنه ده، اغه ته ام الدرداء الکبرى ویلې او دې ته ام الدرداء صغرا وای. دا د عائشه شاګرده ده. دا یو ځل د عائشه به خواله رااله تاسو ته وکموري هغه ته وای بچي وای کنه سدي وای ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه. یو دو مسلمانان دي او دی یو قرآن لستله دی او دی بل نه دی لستله. دا د قرآن والا په دی بل څونه غوړه دی. وردا مې سوچته کنه کور کې دوه رونه دي، دا یو د قرآن عالم او طالب دی او دا یو چې نه دی، دا یو شری کنه څه فضیلت شته. ام الدرداء عائشه بیت وی ابي عائشه ته وی یا ام الدرداء اے بچي ام الدرداء ان عدد آیات القرآن على عدد درجات الجنه. دا د قرآن آیاتونه چې څونه دي نو الله جنت کې د قمره درجه تیاری کړې دي. فلیس احد دخل الجنه ممن قرأ القرآن. هیڅ یو کس باندې چې قرآن لوستلی او عمل یې کړی مگر په دې درجو به ورخیږي او جنت ته به ورځي. نو قاری د قرآن له الله دومره درجه ورکړي دغه څه شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته یا زیاتو کم دغونه درجه به تی اوچتي. مزه موکړه مرګرو. بل روایت ده دا بن اللسم راشي. نلسم روایت نبی صلی الله علیه وسلم وی چا چې قرآن ولست عمل په وکړه قل بسوالداه تاج یوم القیامه. پلارو مرتبه الله قیامت کې یو تاج ور په سر کې هغه کې به ډېرې ملغللې یو ملغلله بدون رڼا کوي لکه د دنیا دا ټول نور چې یو کمره کې را بند کی. دا د پلارو د مور فضیلت ده. رسول الله علیه السلام وی فما ظنکم بالذی عمل بهذا. واسطه څه خیال دی چې یو سړی ځان ستړی کړی دی قرآن باندې، طالب د قرآن دی، عالم د قرآن دی چې دا غیبه د صحابي ښه. شلم روایت دے باب کی امیر المومنین عمر بن الخطاب دور خلافت دے. عمر رضی اللہ عنہ د مکې نه مدینې ته روان دي. کله چې دا وادي عثمان ته ورسېدو وسم چې د مکې نه زی مدینې ته څوک چې تللی لیدلی وي دا بوډونه راځي عثمان وادي عثمان دلته چې ورسېد د عربو یو ځوانو چې هغه ته نافع ابن عبد الحارث ویلې او سمیلاو شو عمر رضی الله عنه سے جوړ تاسو وکړه به ته عمر رضی الله عنه ته ویو ته پوښتنه کوم او یې سوې وای امیر المؤمنین کم خالي اراده ده چا رواني. نو عمر رضی الله عنه ته وی وروره مدینه ته ځم. نو ته وی ته خود مکی گورنر دې څوک مقرر کړ. نو عمر رضی الله عنه ته وی ابن ابزا رضی الله عنه مې مقرر کړ. څوک؟ ابن ابزا رضی الله عنه. سړی ذهن کې دا چې دا به چیرته یو قریشی یا ببلی. نو هغه ته وی و مبن ابزا ابن ابزا څوک دې زغله پیژنم. نو عمر رضی الله عنه ته وی مولا من موالینا
دا زمون یو مرای دی وزاد شوی وو مرای مم گورنر مقرر نو دا سړی وته وی ولې دا اصل خلق نو چې ته په مرایانو څه شو عمر نو عمر رضی الله عنه ته وی تا ته د محمد رسول الله حدیث نه رسیدلې چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرين الله د قران په وجه ډیرو قومونو له عزت ورکړي او ډیر قومونو الله ذلیل کړي ابن ابزه خو د قران طالب دی د قران عالم دی نو ما ځکه گورنر د وادي د مکه مقرر کړ دی وجنا نبی صلی الله علیه وسلم وی ان من اجلال الرب تبارک وتعالى د الله د جل جلاله نه داده اکرام د شیبه المسلم د سپینګری عزت بکوي بس راځه ذهن کې کېنوي کڅو کوئی چې زدا الله جل جلاله لوی منم نو د سپینګری والا قدر بکوي گاڑی کې بس سیټ متفریدي سپینګری ناس ته نو ته ځان نه مشروط نه جوړه ته دا غنه فائدہ دی البرکۃ ما کابرکم د مشرانو سړي رضایت عزتي ښا قدر به کې وحامل القران د قران د طالب قدر من کې عالم د قران دی طالب د قران دی داغه قدر بم کې ابو عمر یوسف ابن عبد البر چې 400 هجری کې دی وفات دی خپل کتابونه لیکلي دي ابن عبد البر بویلی وای کاش کې زما مغرب کې نه وای نظم علم ډېری دنیا کې چلے دلې دا خسته کتابونه لیکلي دي الاستيعاب د ابن عبد البر جامع بیان العلم وفضله د ابن عبد البر ناشنا کتابونه لیکلي دي دته به عالم المغرب ویلې د مغرب خو محدث سو دا کتاب جامع بیان العلم وفضله بای 4 طالب یو درې ځل مطالعه کی ښا الله دې طالبان د موبایل او اخلاص کی به کتابونو ته وزګار شي واقع راوړ د یو ځل عبد الله ابن عباس ته رضی الله عنه د معاذ ابن جبل او د زید ابن ثابت دا سود وخ محار نسی دیکھو خدای خدمتگار ولا راغی ابا ډېر خدای خدمتګاری تبه لګي خپل مسله به وي دی بلال شي او چاته به وي یره تابانه خینند سي ګس راخ ادا مسلمان بس لدیته خیل نه مرګرو ورزمن درسونو کې غزونه مزونه نشته یو شان قران دی او دا به وي او کذب کې راتلمو قبل راتو قبل راتو طالبان به دي شي کډه مخ کې دي ښا ابن حجر بخاری شارح دی دغه یو ساندو دی بل یعنی د دواړو خزي خوین دی وی هم څه وړو کې سړی نه دی علامه عینی بدر الدین عینی اتلس جزء کې ابن حجر شرح کړی دا او 50 جزء کې بدر الدین عینی کړی دا احنفیو ابن حجر شافعی مسلک یو دمشق جمعات کې با د یو منارې لاندې یو ناسو بل منارې لاندې بل ناسو علامه عینی درس کوي دغه ابن حجرم درس کوي کانه راو ورسه د منارې نه ابن حجر سره مات کا ویني پراوسته لاړې ویني په بخاری ولګېږي طالب راو رسېدو وای شیخ بيسوي وای رستاو داغه چې خلافو او الله په ګټه راوارتل وای سره ولګېدو ویني شه هغه مسړونو کنه هوته وای چې ستاغه خوخ دینو دلته بناسوي کنه هغه داسې ټوک او سوکړه وای اصابه ابو ور ابن حجر خو ابن حجر کند ګټي دی دا معنی نه د ګټي نه پیدا وي د ګټي په شان مضبوط علم وای اصابه ابو خیر دی
خدا د ګټي زوی دی او ګټه په ولګي پلار ول سر مات خبره ده الته بیا خارخ ولګي د بیا رامنډي راغ ابن حجر ته وی وتوی زناستم ولته خبر راغې او ګوره تاسو خبرې وکړې چې اصحابه هو لاغه حسن سر خوک شوی وسو نو ما اصابني ابي لار را سر نه دې مات کړي د دنوم دی عيني سترګور ته وي ولكن اصابني عيني زدي سترګور د نظر کړم ازه مې ډېر خو یو کې دې شي تاواز نه ورغلې د نظر کړم دا خوشی بیماری ده خاص کر د دیندار خلکو مرض دی دا الله دې مرض نه منګو تاسو خلاص کی چا کی گاونډي دې مرګره دې خکېده یو لېشته خوشاله نه غټېګا اسمه کا چې معمولی خشي او تاسو نیولې چې یا الله څه وشنو څه بکیږي د زید ابن ثابت دوخه محاری نیولې ده معاذ ابن جبل سے هم د شکار کړو سړی ولراغه وجي او ته پوښتنه کوم څه ته پوښتې ویا لست ابن عم رسول الله ته د نبی سلام د تر زوینی ویا عبد الله ابن عباس ته وی بیا او ته وی الست برجل من قریشینی ویا و دومره لوی شان دي ویا لست برجل من المهاجرین مهاجرنی او ستاسو دې لوی شان دي مفسر د قران نه ویا وی مقصد دی وایا وسړی او ته وی اتاخذ برکاب رجل من الانصار تاسو یو انصاری مولا د وخه محار نیولې ده عبد الله بن عباس ته غصه شو ته فاتح ظالما هکذا نفعل بعلمائنا منګه چې د قران علما او طالبانی منګه د څه قدر کوو بل روایت کې وکبرا انا رازی د ابن جوزی داغه کتاب دی اتلس جزء کې المنتظم په تاریخ الملوک والامم خ کتاب دې ځان لیوالی هغه کې دا واقعای امام ابن جوزی راوړی دا قران کریم ډېر اوچت کتاب دی ډېر اوچت مرتبه الله د قران په وجه انسانانو لور کوي اقوال السلف علماء څخه قولونه مواوري د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو شاګرد دی دا غنوم دی مجاهد ابن جبر مکی دیر زله د ابن عباس نه قران ویلې دی او د سګیدي حالت کې دا مسكين وفات شوی دی مجاهد وای احب الخلق الى الله محبوب مخلوق الله ته څوک دی وای اعلمهم بما انزل الله چې هغه په قران خپويږي چې څوک قران باندې خپويږي دا حب الخلق دی عبد الله ابن عباس وای ضمن الله لمن قرأ القرآن الله ضمانت کړی دی هغه چاله چې هغه قران لولي چې لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره چې الله به دنیا کې گمراه کيم نه او آخرت کې به بدبخت کيم نه چې عذاب ولور کی او به هدایت ولست فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى امام بخاری په صحیح البخاری کې وای لا یجد طعمه ونفعه د ایمان خوند او پیدا نشي مندله الا من امن بالقران مگر هغه څوک چې قران باندې ایمان راوړي ولا يحمله بحقه الا الموقن او صحیح حق د قران هغه څوک نشي ادا کوله بلکې اله به ادا کوي چې یقین وکي په دې باندې چې دا رښتینی کتاب دی قتاده ابن دعامه بویلی دا مشهور عالم دی خستر ګدې مړولو قتاده ابن دعامه سدوسی هغه بویلی اعمروا به قلوبکم واعمروا به بيوتکم یعنی القرآن قران کریم باندې زړونه مبات کوي
او کورونه په آباد کړي. اعمروا به قلوبکم واعمروا به بیوتکم یعنی القرآن. ابو نصر رملی دا مشهور عالم دی، دا وای من مکه کې وو، چا ویل چې فضیل ابن عیاض راغی. وای فضیل ابن عیاض چې کله راغی نو ویلې چې ضیعتم کتاب الله، د الله کتابم برباد کړی دی. وطلبتم کلام فضیل وابن عیینه، خپل ځان یې یاد کړ چې د فضیل ابن عیاض او د ابن عیینه په خبرو پسې شوی وای. قرآن وی او بیا ویلې ولو تفرغتم، که تاسو قرآن ته ځان فارغ کو لوجدتم فيه شفاء لما تريدون، چې څه غواړئ د ټولو شفا په قرآن کې ده. کعب الاحبار ویلیو علیکم بالقرآن، د قرآن کریم سزان مرګري کوي، فإنه فحم للعقل، په دې باندې د سړي عقل برابرېږي. ونور الحکمه، او دې کې ډېرې د پوهې خبرې دي. واحدث الكتب عهدا بالرحمن، او دا نږدې وخت کې د الله د طرف نه راغلی دی. علیکم بالقرآن فإنه فحم للعقل ونور الحکمه واحدث الكتب عهدا بالرحمن. قتاده ابن دعامه بویلی وای ما جالس القرآن احد، یو تن د قرآن سند کې ناستله الا فارقه بزیادت او نقصان، مگر چې د قرآن نه جدا کیږي نو که قرآن یاد کړي یو قدر یې ولا کړي نو ایمان به زیات کړي، او که د قرآن بے عزتی وکړه نو نقصان به وکړي. او به ہدایت ویو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. یوصل عدی بن حاتم د عمر رضی الله عنه خواله ورغه، وکله چې عدی ورغه نو عمر ته وی اتعرفني، ما پیژنې عمر؟ زه دې و پیژاندم. هغه عمر رضی الله عنه ته وی دا څه ویلکا. ابن عساکر تاریخ دمشق څولختم جز کې داری کړی دی. وتوی انی عارفک، زه دې داغه وخت نه پیژنم. اقمت اذ کفروا ووفیت اذ غدروا وقبلت اذ ادبروا. کله چې خلکو کفر وکړه د نبی سره ودرېدل، اقمت اذ کفروا ووفیت اذ غدروا، خلکو به لوزي وکړه وعده ماته کړې نو تا وفاداری وکړه. واقبلت اذ ادبروا، او ته دین ته درامخ کې کړه کله چې خلک د دین نه وخویدل. دا ولنه بحثو د الله سبحانه و تعالی د کتاب فضائل. قران کریم ډېر د عزت کتاب دی، دا نصوص دي، دا فضائل دي. دیو جن موږ ته صلی الله کتاب ته کې نه ودیو، او ما ویل کدا یوم نه کنه، او د سی ویو چې د الله یو خط مونږ ته را لېږلی دی. نو د بادشاہ خط څونه عزتمن دي، نو د بادشاهانو د بادشاهۍ چې هغه د بادشاهانو بادشاہ دی، دغه خط به په کوم اندازه باندې. دویمه یو طریقه د اصول د قران نه ان شاء الله غم ذکر کوو چې هغه ته آداب د قران وایي. تفریح وکړه ان شاء الله، تفریح نه رسته به ویو. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن، حياتهم قرآن.